دا درې ځوانان د وینیسیا سیمې څخه د پټکو کورنۍ درېګونی ورونه دي. که څه هم د دوی مور او پلار د عسکري سابقه نه لري، خو دغه هلکان د اوکراین په هوایي ځواک کې د خدمت کولو د ارمان پوره کولو لپاره د لفیف په نظامی اکاډمۍ کې نوملیکنه کړې ده. کله چې موږ په لومړي ځل راورسېدو، هیڅ په موږ دریو کې توپیر نشوي کولای. اوس موږ پیژنې چې کوم یو څوک دي. تر ټولو سخته برخه د پروګرام سره عادت کول وو. زموږ د ورځې هر دقیقه پلان شوی او موږ د سهار په 6 بجې او 10 دقیقې له خوبه پاتېږو. د روسي یرغل د ښوونځیو په نصاب کې ډېر بدلون راوستی. لکه په درسونو کې لومړنۍ مرستو رسول، لار موندنه، ماین پاکي، تاکتیکي نښانه نیول او انګلیسي پوځي لغتونه شامل دي. د ښوونې روزنې سربېره موږ غواړو چې دوی رهبران شي. موږ غواړو کله چې زموږ زده کوونکي افسران شي، د قوماندانانو رول په غاړه واخلي. زموږ اصلي دنده دا ده چې د دوی مسؤلیت او د مشرتابه وړتیاوو ته وده ورکړو چې وکولای شي له پیل څخه نورو ته لارښوونه او رهبري وکړي. د اوکراین پوځي ډوله ښوونځی چې د 14 څخه تر 18 کلنو زده کوونکو لپاره سخت نظامی او فزیکی روزنه لري، د پخوانی شوروي اتحاد د وخت څخه په میراث پاتې دی. هغه مهال دغه ښوونځی د بې ډیسپلینو هلکانو د روزنې لپاره جوړ شوی و. خو نن ورځ ډېری د اشرافو د روزنې مرکزونه ګرځېدلي دي چې داخليدل او درس ویل پکې اسانه نه دي. د سپتمبر میاشت څخه به دغه علي لیسا په خپل 22 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خزینه زده کوونکو روزنه هم پیل کړي. زده کوونکي د دې فرصت پیدا کوي چې کمپیوټر، ټورونه او ای-سپورت زده کړي. زموږ ډېر لوبې د لومړۍ یا دوهمې نړیوالې جګړې تاریخي پیښونه اخیستل شوې چې ټوله بریتانیا، فرانسه، امریکا یا جرمني پکې شامل دي. مګر اوس موږ د اوکراین جګړه هم پکې شامل کړې ده. موږ سمبولونه هم رامنځته کړي او اپلوډ کړي مو دي او اوس د هر چا لپاره د لاسرسي وړ دي. د لاس کار په خوا تعلیمي میتود اوس کار نه کوي. موږ یو څه نویو میتودونو ته اړتیا لرو. هر کال تر 2000 ډیر ځوانان د اوکراین له شپږ پوځي ښوونځیو څخه فارغېږي. د دوی ډیره به د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د ملا تیر وي. د پټکو درېګونی بوهدان، رومان او پاولو ورونه د جون په میاشت کې بعد د لفیف د کروشین اتلانو د اکاډمۍ د 109 فارغینو د جملې څخه به د اومیلان اوچې د ریپورت رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ، واشنگټن.